الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله خالقنا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند مسلمانان در رمضان المبارک په جمعو کې دا آخرانه جمعه ده در رمضان مبارک د میاشتې آخرانه څلور پنځه ورځې پاتې دي او د دې جمعې ته جمعة الوداع ویل کېږي وداع رخصتۍ ته ویل کېږي چونکې دې نه بعد د رمضان مبارک په میاشت کې بله جمعه نشته دی بیا به د محرم بیا به د شوال په میاشت کې وي د دې وجه نه دې ته د رخصتۍ اوله جمعه ویل کېږي
رمضان رخصتی اخلی سو ورځې پاتې دي نو عزتمندو مسلمانانو کله چې ملما څوک رخصتۍ زمونږ د پښتو د عربو د عجمو او خصوصا د پښتنو یو رواج یو دستور یو روایت هغه الحمدلله پاتې دی او ښه روایت دی چې کله ملمه ځي د ملما اعزاز د ملما اکرام کولې کېږي په ډېر احترام او ادب سره ملما رخصت کولې کېږي عزتمندو مسلمانانو څه پته لګي دا رمضان زما د ژوند آخرنی رمضان وي دا هیڅ چا سره ګارنټي نشته دی هیڅ چا ځان سره سرټیفیکیټ نه دی راوړی چې زه به دلته ټول عمر دپاره یم نه نه عزتمندو مسلمانانو ټول عمر ټیکه چا نه ده راوړې او نه څوک دا دعوه کولی شي کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام بس صرف د یو الله جل شانه ذات با برکت به پاتې کیږي باقی به د دنیا په مخ باندې څه شی په نظر چې راځي فان کل من علیها فان په دنیا باندې هر زنده سره او څه په نظر چې راځي فان دا فنا کیدونکي دي ختمېدونکي دي میټاوېدونکي دي لرې کېدونکي دي که پاتې کیږي صرف د یو رب ذوالجلال ذات په پاتې کیږي بابرکت چې د دې خبرې ما سره ګارنټي نشته دی سرټیفیکیټ نشته دی او نه ماته دا پته لګي چې زما د دنیا نه د انتقال وخت به کله پوره کیږي انتقال مونږ وایو که نه د فلانکي د دنیا نه انتقال وشو د فلانکي د دنیا نه انتقال وشو انتقال چې د یو نه د یو د نوم نه لرې شي او د بل نوم ته واوړي مونږ وایو که نه چې دا فلانکي دا ځمکه چې دا د په ځان پسې انتقال کوم د فلانکي په نوم ده دا انتقال زه خپل ځان ته راوړم دا انتقال خپل ځان ته راوړم انتقال منتقل کېدل د یو نه بل ته اوړېدل انتقال معنی څه شی ده د یو نه بل ته اوړېدل عزتمندو مسلمانانو رب ذوالجلال چې دنیا کې انسان پیدا کو د یو خاص مقصد د پاره پیدا کو خاص مقصد د رب ذوالجلال بندگی کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې سره د رب کریم احکامات پوره کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې سره د دې غرض او مقصد او دې مقصد د پاره چې رب کریم فرمایي چې د انسانان ما او پیجنې ما سره خپل نسبت او تعلق قائم کی بیا د انسان دا سینه ده چې د انسان به ټول عمر ابد الابد په دې دنیا کې پاتې کیږي به نه 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 د دې دنیا نه به بیا د انسان انتقال کیږي عالم برزخ ته عالم برزخ د قبر زندگی ته عالم برزخ ویل کیږي برزخ پردې ته ویل کیږي چونکه د انسان د دنیا او د آخرت ترمنځ به دا یو پرده ده بیا د قبر زندگی ده برزخی زندگی ده او بیا دغه ته انتقال وشي انسان انتقال بیا دغه ته وشي او دینه بعد بیا وخت مقرره چې کله راشي بیا د انسان د عالم برزخ نه عالم حشر ته انتقال کیږي د عالم برزخ نه بیا د انسان انتقال عالم حشر ته وشي بیا دغه ته د انسان رزلٹ تیار شوی دی انسان شروع دی کنه امتحانی حال کې ناس دی امتحانی مرکز کې ناس دی
دا خپل پرچې دا سپین کاغذونه دا سپین کاغذونه شروع دي او دا ډکې ځان له پخپله مطلب دا دی چې شروع دي پخپله اعمال کوي او فرشتي د اعمال لیکي اعمال دی کوي فرشتي ور باندې اعمال نه کوي اعمال دی شروع دی کوي او فرشتي صرف املا لیکي د خبر لیکي د کارونه لیکي په انسان باندې د رب کریم یو جاسوسي نظام قائم دی 24 غنټې په انسان باندې د رب کریم د طرف نه یو جاسوسي نظام 24 غنټې هغه قائم دی چې هغه په دغه کې مرو کې د هر شی راخستل کېږي هر خبره د محفوظ کول کېږي یو شیم پټیږي نه د ټولو نه اول د انسان د خپل بدن د خپل سرمن د خپل لاسونه د خپل خپې رب کریم فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون رب کریم فرمایا اليوم نختم نن ورځ به د حشر په میدان کې نن ورځ د حساب کتاب په میدان کې نختم الله فرمای مونږ به مهر ولګو بند بکو علی افواههم د دې په جبو باندې با جبه هغه جبه چې پای کې د گویای صفات او د خبرو کولو صفات او هغه صفات نه واخلي ګونګي ولار دی خبر نشي کوله اسم نشي ویلې زمون پښتانه وایي کنه دا لنده جبه د اوړي دغه اوړېدل بدل بندي او دا براله بندي دا اوړېدل به مونږ وایو کنه د پلان کې مړ لنده جبه د هر طرف ته اوړي چې سی ویل اوس خبره وکي بیا ته نه ووري بل خبره وکي نه داسې نه داسې دا داسې ویل او داسې نه ویل دا خبره ختمه اليوم نختم على افواههم رب کریم فرماینا ورځ به مونږ د دې په جوب باندې مهرونه ولګاو ګونګیان د خبرو کولو صلاحیت ختم خانبیا وتکلمنا ایدیهم د دوی لاسونه به مونږ سره خبرې کوي الله دا ګناه مې کړې وه دا ګناه را باندې کړې وه او دا را باندې کړې وه او دا را باندې کړې وه الله اکبر وتشهد ارجلهم او د دې خپې به ګواهي کوي الله دې پلان کې ګناه طرف ته بوتلې وما یا الله دا ګناه را باندې کړې و دې طرف ته بوتلې وم الله سترګې به ګواهي الله دا را باندې کتلې وو وګونه به ګواهي الله دا را باندې اورېدلې وو سرمن به ګواهي کوي سرمن دا ګواهیانې به کېږي لومبنې د انسان د پاره جاسوسي نظام د خپل بدن دی نو د سړی به د خپل بدن نه چرته پټ شي چې ته پټې دي شي نه خو چې زیون دا بدن یې زی کنه دا لاسونه دا خپې دي ور سره کنه دا سترګې او دا غوږونه دي کنه دا سرمن ده کنه دا ځان نه یو طرف ته کېږي بیا لاړ شي ګناه کوي نه عزتمند مسلمان یو دویم په کوم ځمکه باندې چې ګناه کوي هغه ګناه ګواهي ده اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها دا خپل خبرونه به زمکو یا الله فلان کی په فلان کی وخت کې دا ګناه په ما باندې کړی دا اوقات دا زمانہ دا غرمه او دا سحر او دا ماخام او دا غړې دا سکندونو دا ټیمونه یو خبره زو کوم کنه دا ټول خبره مشاهدتن الحمدلله اوس موجود دي اوس سی ټي وي کیمرا راوړی کنه او په کوم ځای کې کار شي هغه تاریخ هم راوړی چې فلان کی تاریخ او د فلان کې میاشت د فلان کی کال او فلان کې ټیمو منټه موخی غړې موخی او سکندونه موخی خی کني خی بس اوس خبره پټې نه دي زمانہ بم چې کوم دی اوقات دا بم راشي حال به وي سوشو درې انسان بدن زمکا مکان زمان زمانہ درې دا شو ورسره فرشتي دي وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
رب کریم فرمای مونږ پتا سو باندې نگهبان فرشتي مقرر کړی دي کرامن کاتبین معزز دی لیکون کی دي یعلمون ما تفعلون چې تاسو کوي هغه پیژني بس هغه لیکي ځان سره مسلمان سره بیا هم د خیر معاملہ ده دا ټول لیکي ځان سره زمانم گواهی کوي اوقاتم گواهی ځکه یو بل گواهی نو کو دا ټول سره باندې گواهی کوي دا دومره لوی نظام شروع دی نو عزتمندو مسلمانانو زما ګناه خو پټیږي نه چې زما ګناه پټیږي نه خپل رب ته رجوع کما دا میاش دا قیمتي اوقات دا رانه تیریدونکي دي خپل رب ته پکې رجوع کم الله زما خو د ګناه نه پټېدل نشته دی که په تورو تیارو کې ځان له ګناه مو کما الله خو ښکاره کېږي چې ښکاره کېږي الله د خپلو کړو باندې زه پیمان یم او دا قیمتي شپې ورځې دي عزتمندو مسلمانانو رب کریم ته پکې رجوع الوداع ګناهونو ته ووایو ګناهونو ته الوداع ورکوي الله بس دینه باز ما توبه نه بکوم دا بس کله کا اراده او قسم په خدای الله بیا مدد کوي قسم په خدای الله بیا مدد کوي مونږ وایو چې رمضان المبارک د میاشتې الوداع مطلب او مقصد دا دی چې د رمضان المبارک میاشت څنګه اوزي نو چې څنګه پابندۍ سره مې جمع سره مونږ کولو بس هغې له به چوټي ورکم تلاوت مې کولو پابندۍ سره چوټي نوافل مې پابندۍ سره کول چوټي تهجد مې پابندۍ سره کول چوټي ذکر او اذکار مې پابندۍ سره کول چوټي خو د الوداع مقصد دا ګرځولې دی بچ د اختر ورځ څنګه ختم شي بس مونږ بیا هغه مسجد د سحر جمع چې مسجد ټول ډک وي هغه مونږ گزاري بیا نه وي مسجد جاړي څه شو هغه مونږ گزاري چرته لاړه وي چې هغه مسجد ته الوداع ویلا بس نو ولدا رب کریم صرف د روزي د میاشتې رب دې د نور میاشتې ولدا الله نه دي دا ټول میاشتې د الله دي دا ټول میاشتې د الله دي او څنګه چې د عزتمندو مسلمانانو وګورو کنه کله چې مون قران کریم وګورو د قران کریم کې د روزي غرض او مقصد او فلسفه خونده غوا یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون روزي غرض او مقصد خداو دې د پاره فرض کړی شوی دا لعلكم تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ روزه تیر شي ما اثر وانه خستو دا خو زما بیا هغه شانت د روزي خیال نه دی ساتلی چې ما د ګناه نه بچ نشم ما د روزي بیا خیال نه دی ساتلی ځکه د هر شي یو خپل خاصیت وي هغه خاصیت پرېږدي هغه اثر کوي د مونځ خاصیت ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ سړی د بېحیایۍ او د ناروا کارونو نه منې کوي اوس به زه دا وایم چې ما خو مونځ د بېحیایۍ او د ناروا کارونو نه منې نه کوم نو زما مونځ نه دی خفه کېږو به نه زما مونځ هغه شان دی نه ما د مونځ خیال نه ما ځان د مونځ نه خلاص کړی دی ما د مونځ د آدابو خیال نه دی ساتلی ما د مونځ د قرت خیال نه دی ساتلی ما د مونځ د قیام او د قومي او د سجدې خیال نه دی ساتلی مونځ به مونځ زما جاندار شوی نه دی زما مونځ مضبوط نه دی قوي نه دی نو چې زما مونځ قوي او مضبوط نه شو نو ما بس خلاص کی توره کمزورې ده د یو ډب سره کږه شي به ستا حفاظت وکړي توره چې کله څومره مضبوطه وي به ستا دپاره ډال او توره دا به بیا ستا لپاره چې کنې کار آمد اله وي عزتمندو مسلمانانو مونږ مونځونه کمزوري وي ځکه زمونږ دا حال دی زمونږ روجې کمزوري دي بې جان روجې ساتو صرف خولې لم د خوراک او د څښاک نه م روجې کړي دي او نور الله دې حفاظت وکړي نه عزتمندو مسلمانانو د الله دپاره د الله دپاره دا څو شپې ورځې دي دا څو شپې ورځې دي دا رانه ضایع نه شي دا ضایع نه کړو دا غنیمت وګڼو او په دې کې په خپل رب باندې د خپل ځان وبخو د دوو خبرو اهتمام وکړو بیا ورسره د روژې میاشت ده
تلاوت مې ورکې کړی دی، د روژې میاشت وه، نوافل مې ورکې کړي دي، د روژې میاشت ته عبادات مې ورکړي دي، صدقات مې کړي دي، نور نیک اعمال مې ورکې کړي دي. د خپلو اعمالو حفاظت بیا وکړو. د خپلو اعمالو حفاظت وکړو، ورکې دا خپل اعمال ضایع نه کړو ځان لا. قرآن کریم کې رب کریم فرمای من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. من جاء بالحسنة، چا چې ځان سره یو نیکی راوړه. من جاء لفظ راغلی دی، چا چې نیکی وکړه او راوړه. یوازې نیکی کول نه دی، یوازې نیکی کول نه دی، هغه نیکی ځان سره به حفاظت راوړل دي. لکه مثال کې طور پر یو سړی دی، چا ورته وویل چې ته بازار ته لاړ شه او په بازار کې چې تا 1000 روپۍ وګټلې او هغه 1000 روپۍ دلته راوړې، دا پلان کې شی به پې درکم. دا خوار لاړو په بازار کې مزدوري کا، د 1000 په ځای ورته 1500 ملو شوي. په لاره کې راتلو غلو ته نه دغه 1500 وانه پیسې واخیستې، ځان خو ټیکه ټیکه کو پیسې ګټلې. خو چې دا چاته نه مطالبه کړې و چې ځان سره پیسې وروړو، دا شی به در کومه او دله راشي چې ما خو په بازار کې مزدوري وکړه، ما خو د 1000 په ځای باندې 1500 وګټلې جي، اوس دا شی راکه هغه ول ورکوي به دغه شی څه به ورته وایي چې بابا ټیک ته به تا به ځانم ټیکه ټیکه کړې وي، ځان به دې خوړلې وي، په ځان به دې مشقت هم تېر کړې وي، او بېشکه د 1000 په ځای به دې 2000 هم ګټلې وي. ته خو د 1500 خبرې کوي، خو رامخې که 1000 روپۍ سره به 1500 1000 دې په جیب کې کېده، صرف هغه زما مطلوبه رقم ما ته رامخې کا چې دا شی درې پې درکړمه. نو که نه وي ور به کې والله کله به هم ورنه کي. عزتمند مسلمان په دې خبره ځان پوه کړو. نیکی کول ځان له شی دی، نیکی ځان سره آخرت ته وړل صحیح سالمه اصل مقصد دغه دی چې زما کومه نیکي وکړه چې دا نیکي ځان سره زه آخرت لا صحیح سالمه یوسمه، اله به زما دا نیکي زما دپاره کار آمد وي، اله به د لسو نمونې سه په زرونو باندې او بې حسابه نیکي او اجر ماله پې میلاویږي. کله چې زمیدار کاکا په پټي کې خواري وکړه، د اولې ورځې نه شروع شو، توره خاوره هم ورکاو، سپینه خاوره هم ورکاو، اوبهګانې په ټیم ټیم فصلونه له ورکي، او فصل هم ډېر ښایسته مزېدار وشو، ډېر ښکلی مزېدار فصل وشو. او کله چې فصل د کټایۍ دپاره، د کټکولو دپاره، د ریبلو دپاره برابر شو، زمیدار کاکا یا غنم وږې وویستو، زمیدار کاکا ورپسې چکن دی تګ ور پرېښو، او دا پردي څاروي او خرونه او زناور راځي او ورکې ګرځي او څه خوري او څه په خپو کې سره چکن دی ماتوي. رښتیا وایي دا فصل به د کار آمد وشي، دله به هغه شان فایده ورکړي نه. عزتمندو مسلمانانو څنګه چې د اولې ورځې نه دې خیال وساتلو، تر کټکولو پورې تر ترېشل کولو پورې به دې خیال ساتي، نو هله به درته مطلوبه غله او دانه میلاویږي. نو عزتمندو مسلمانانو د خبرې نه چون او غرض او خلاصه دا ده چې ما کمې نیکۍ وکړي، د دې نیکو حفاظت هم پکار دی چې دا نیکۍ زه محفوظ کړم. دا زما نیکۍ زمانه د حسد زما نیکۍ سوځوي. حسد څه شی کوي؟ چا سره مې حسد دی، دا حسد زما نیکۍ سوځوي چې داسې نه وي چې زه چا سره حسد کوم او زما نیکۍ لاړې وسوځېږي. غیبت کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په مجمع کې ناست دی، وای اے زما صحابه کرام، تاسو زما د امت د ټولو نه مفلس ترین غریب ترین سړی پیژنئ چې څوک دی؟ صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ورته یا رسول الله بس کاره خبره، چا سره چې مال دولت نه وي بس هغه غریب دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نه نه نه، زما د امت د ټولو نه مفلس ترین او غریب ترین انسان هغه دی، هغه امتی دی چې ځان سره به آخرت ته ډېرې نیکۍ به روړې وي، ډېرې نیکۍ به روړې وي، خو چې کله حساب کتاب شروع شي هېڅ به هم ورسره پاتې نه شي،
ایس به ورسره پاتې نشي. چاته به کنځلې کړي په کنځلو کې به نیکۍ لاړې شي، چا سره به حسد په حسد کې نیکۍ لاړې، د چا پسې به دروغ ویلي د په دروغ کې نیکۍ لاړې، چا نه به مال نیولي پټې نیولي او جایداد نیولي او پیسې او رقم به یې نیولي په هغې کې نه لاړې، د چا به یې بېعزتي کړي په هغې کې لاړې، د چا به یې غیبتونه کړي په هغې کې لاړې. نیکۍ خو ټولې په دې کې به لاړې شي، تش لاس به پاتې شي، تش لاس. او بیا به مطالبه کوونکي خلک موجود یا الله زما خو لا حق شته دی، بیا به د خلکو ګناهونه راخیستلی کېږي او د په ده باندې به ورچولی کېږي او جهنم ته به لاړ شي. عزتمندو مسلمانانو، د روژې میاشت مې الله دې وکړي که ما ورکې نیک اعمال کړي وي او زه ورباندې مطمئن یم او د رب کریم نه د قبولیت سوال او د اخلاص سوال هم وکړم، الحمدلله ورباندې ووایم او د دې خپلو نیکو حفاظت وکړم چې زما نیکې ځان ورباندې ما ستړی کو، شپې ورباندې ما روڼې کې، تکلیفونه ورباندې ما اوچت که او په مفتو کې رانه بل لاړې شي. دا ډېر خسران وي، دا ډېر غټ تاوان دی. سړی ځان تیکه کی 1000 روپۍ وګټلې، ټوله ورځ مزدوري وکړه، ټاټکي وچلوله او کله چې را روان شو په لاره کې ورته 2 کسان ودرېده، ټوپک یې پې کېښو، په اسانتیا سره یې ترې هغه پیسې واخیستې، تش لاس را روان شو. رښتیا وایي د زړه د کیفیت به څنګه وي؟ دردونکې به وي که نه به وي؟ څومره یو خو ستړی دی او د ستړیوالي د پاسه ترې هغه پیسې هم لاړې، رښتیا وایي څه کیفیت به وي؟ دا الله دې نه کړي په ورځ د قیامت بیا د مسلمان دا کیفیت او زما او ستا نه شي. ما دلته په دنیا کې ځان ستړی کو، نیکۍ مې وکړي او په مفتو کې رانه بیا بل وړي چې د چا غیبتونه کوم، بدنظریانې کوم، دروغ وایم او څه کارونه کوم، حسد کوم. الله دې نه کړي چې زما دا نیکۍ ضایع نه شي. نو عزتمندو مسلمانانو، د خپلو نیکو حفاظت وکړو. او که داسې وي چې د روژې په دې میاشت کې دا چې کومې ورځې تېرې شي 25 او شپې او په دې کې مې داسې عمل چې زړه ورباندې یخېږي نه وی کړی یا مې د سره توجه نه ده کړې، نو اوس هم څه تلې راغلي نه دي. توبه وباسم، استغفار ووایم، خپل رب ته رجوع وکړم چې یا الله پوه شوی نه یم، خطا رانه وشوه، دا 25 ورځې رانه لاړې تېرې شوې، دا 100 ورځې باقي پاتې دي، الله تا ته راغلی یم، الله معاف مې که. قسم په خدای الله بخونکی ذات دی او معافي خوښوي، قسم دی الله بخونکی ذات دی او معافي خوښوي، الله ما او تا معاف کوي په دې باندې. نو الله ته بیا رجوع وکړو انشاءالله. الله جل شانه دې وکړي چې د رمضان مبارک دا 100 شپې ورځې دي چې دا داسې تېرې کړو چې زموږ بخښنه ورکړي وشي. عزتمندو مسلمانانو، د رمضان مبارک دا میاشت هره شپه 10 لکه هغه کسان چې د حج په هغې باندې جهنم هور واجب شوي الله ازادوي، او بیا په آخرنۍ شپه دا ټولې شپې چې را یوځای کړي او څومره آزاد شوي وي په دې یو شپه باندې دومره ازادېږي چې زه بدبخته نه شم، چې زه بدقسمته نه شم، چې زه داسې ونه شي چې زما نصیب پکې ونه شي چې زه په خپل رب باندې ځان وبخم چې مام الله د جهنم د هور نه بچ کړي. لہذا ډېر دا دعا وایي اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. که په عربی کې نه راځي په پښتو کې مې الله د جهنم د هور نه خلاصې راکړه. الله مسلمانانو له خلاصې به ورکړي، چاله به خلاصې ورکړي. الله ستا په در کې هېڅ کمی نشته دی. الله مالم پکې بخښنه وکړه، الله مام د جهنم د هور نه پکې آزاد کا. انشاءالله الله بخونکی مهربانه ذات دی. الله جل شانه دې وکړي چې د رمضان مبارک دا 100 ورځې پاتې دي چې داسې تېرې کړو چې رب کریم پکې زموږ بخښنه وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم. صلى الله تعالى عليه وسلم.